د مطالعه پاکستان کې هغه یو ټاپک دی ګاندھی جنا مذاکرات. نو دا ګاندھی جی او جنا صاحب په 1944 کې لکه 1940 یو بل سره مذاکرات کړي او دا په ممبئی کې د قائد اعظم چې کوم رهایشګاه و کوم کورونه په هغې باندې شوي. دې مذاکراتو نه موږ ته د ګاندھی جی او د قائد اعظم د دواړو د سیاسي کټ پته لګي. مذاکرات ناکامه شو. په څه باندې ناکامه شو؟ په دې باندې ناکامه شو چې وایي ګاندھی جی وی چې هندوانه مسلمانان یو قوم دی او بل طرف ته قائد اعظم به وي چې نه هندوانه مسلمانان دوه قومونه دي، جدا جدا قومونه دي. ګاندھی جی کله دا وی چې دا یو قوم دی، هغه دلیل څه ورکو؟ هغه دلیل دا ورکو که نه چې لکه د هندوستان خو په زرګونو کاله تاریخ دی، دا خلک په هندوستان کې یو ځای اوسېدل. دی چې کله یو ځای اوسېدل نو بیا د اسلام دپاره دلته کې خلک رالل، تبلیغ یې وکړو، خلک مسلمانان شو. نو چې خلک مسلمانان شو نو د دوی خو مذهب بدل شو، هغه قومیت خو نه دی بدل شوی. نو قومیت خو د دوی هغه انډین سټیزنشپ دی، انډین نیشنلټي ده. نو قومیت یو دی، د مذهبونه بدل دي. بل پر قائد اعظم به وي چې نه دا مذهبونه چې بدل دي نو مذهب په بنیاد باندې د دوی قومونه بدل دي. د دې ځای کې اوس وګورئ چې دې خبرې ته موږ سوچ وکړو نو د ګاندھی جي خبره ټیک معلومیږي چې او مذهبونه بدل دي خو قوم یې یو دی. لکه څنګه چې اوس بنګالیان دي، د بنګالیان چې دي په بنگلاديش کې هغه مسلمانان دي، همدغه مغربي بنگال په انډیا کې صوبه هلته بنګالیان دي، د کولکتې هغه او هغه هندوان دي. نو قوم خو یو دی که نه، ژبه یو نه ده بنګالي او یو نیشن دی. نو دا نیشن چې کوم دی دا خو په اصل کې وایي د ژبې په بنیاد دي که نه. بله اوس دا خبره ده چې بیا پکې د یو بل اختلاف راغی، هغه دا و چې ګاندھی جي وایي قائد اعظم ته وایي چې مسلم لیگ دی هم د کانګرس له سات ورکړي د څه لپاره؟ د انګرېز نه د ازادۍ اخیستو لپاره، چې موږ د انګرېز خلاف د ازادۍ تحریک وچلو. ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو شریک دی، زموږ ملک دی او انګرېزان په زرګونو کیلومتر لرې نه دلته راغلي دي، زموږ په ملک باندې قبضه کړې ده. نو هغه تھرډ پارټي ده که نه. نو د تھرډ پارټي نه موږ له پکار دي چې موږ خپل ملک واخلو، موږ به بیا په خپلو کې چې کوم اختلافات دي د ازادۍ نه پس به هغه یو بل سره حل کوو که نه. قائد اعظم ورته وایي چې نه، اول به چې کوم دی د هندوانو او مسلمانانو په منځ کې اختلافات حل کېږي او د هغې نه پس پر انګرېز نه ازادي اخلو. اوس دې ځای کې ګورئ بیا د ګاندھی جي دا خبره چې کوم دی نو ټیک معلومیږي، ځکه چې رښتیا چې انګرېز تھرډ پارټي ده، د بار نه راغلې ده، زموږ په ملک کې قبضه کړې ده. ناول خو ګوره د غلامۍ نه ځان ازادول پکار دي که نه. نو چې موږ ازاد شو نو بیا اختلافات په یو کور کې دننه اختلافات نه وي، اختلافات خو نه ختمېږي چې څو ژوند دي اختلافات به وي. دغه اختلافات خلک په خبرو اترو باندې ختموي، حل کوي. اوس د قائد اعظم دا خبره لکه څومره نامناسبه معلومیږي که نه چې نه اول د هندوانو او د مسلمانانو اختلافات ختم شي، د هغې نه پس پر انګرېزانو نه ازادي اخلو. ښه نو لکه د دې خبرې مطلب دا دی چې ته لکه تر هغې پورې د غلامۍ په ژوند باندې رضا یې. بله پکې دا خبره ده چې که چېرې د هندوانو او د مسلمانانو اختلافات نه ختمېږي نو ته به تر کومې پورې د انګرېزانو په غلامۍ کې بیا خوشحاله او ازادي به نه اخلې که نه.